لار د ژوندونی لار د بقای ته پتیارو کې نور الهدای ته پتیارو کې نور الهدای لار د ژوندونی لار د بقای ته پتیارو کې نور الهدای پتیارو کی نور الهدای. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. د منار رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د اسلام د سپینې لار د خپرونې درنو مینوالو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روغ جوړ خوشحاله او تازه اوسئ. الہ العالمین د ستاسو ټول جایز ارمانونه په دې دنیا پوره کاندي او موږ ټولو ته د الله د آخرت سعادت او نیکبختي را په برخه کاندي. درنو عزتمندو اوریدونکو، موږ د تیرو درسونو په تعقیب یو ځل بیا د نوي درس د وړاندې کولو دپاره ستاسې خدمت ته راغلي وو او په کتاب بلوغ المرام کتاب النکاح کې موږ رسیدلي یو حدیث لمبر دی 919 لمبر. الله دې وکړي چې تاسو متوجه استئ او دا مسائل لږ په غور او فکر سره واورئ، ځکه دا عائلي او کورني مسایل دي چې موږ ډېر خلک دې سره دوچار او دارنګې زیات مخامخ کیدونکي یو. ښه به دا وي چې د جهل په تورتمیو کې ډیوه د ایمان او د علم په لاس کې ولرو، نو نه به ګمراه کیږو. خو که چېرته موږ په دنیا کې ژوند تېروو او هغه هم د اسلام د اساساتو نه په ناخبرۍ کې په ناپوهۍ کې، نو موږ به ضرور ضرور د هلاکت په کنده کې غورځېږو. دا د نوی درس د 919 لمبر حدیث نه پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده، قال دی وای کان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او طلاق په زمانه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و ابي بکر او په زمانه د خلافت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې وسنتین من خلافت عمره، او په لومړیو 2 کالونو د خلافت د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې. او طلاق الثلاث واحدة، 3 طلاق با یو حسابېدل. فقال عمر فاروق رضی الله عنه په یو مشوره کې ویل ملګرو ته، ان الناس قد استعجلوا في امر، یقینا خلق تندی او تلوار شروع کو په داسې یو کار کې كانت لهم فيه اناءة، چې دوی ته په هغه کار کې مهلت او په دمه چلیدل مخې ته وو. فلو امضیناه علیهم، نو اوس که موږ 3 واړه طلاق یو ځل جاری کو او نافذ کو په دې خلکو باندې، نو په دې سره به یو مانع پیدا شي او بیا به خلک طلاق ډیر نه ورکوي. فامضاه علیهم، نو عمر فاروق رضی الله عنه په دوی باندې دغه 3 طلاق په یو ځل باندې نافذ العمل وګرځوله. رواه مسلم. دا حدیث صحیح مسلم نقل کړی دی. دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چې 3 طلاق یو ځای ورکول بس صرف یو طلاق واقع کېده، او دا په زمانه د پیغمبر علیه السلام په زمانه د خلافت د ابي بکر صدیق رضی الله عنه او په صدر د خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې چې 3 طلاق بچا ورکړه،
نو دا به یو حسابېده، ځکه 3 طلاق په یو ځل باندې ورکول دا بدعي طلاق دی. فقهای کرام د امت دیتا الطلاق البدعي وای، دا بدعي طلاق دی. نو داسې وشوله چې خلافت راشده د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه شروع یو 2 کاله به تیر شوي چې خلکو طلاق له زور ورکه، خلک فتوحات ډیر اضافه شو، انځې وغیره ډیر شوې، تعلقات اضافه شو، نو خلکو به تازه نکاحونه کول او سابقني نکاحونه به ختمول، طلاق ډیر شو. نو یو سړی به 3 طلاق ورکول، هغه به یو حسابېده. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شورا په مخ کې خپل سیاسی تعزیری نظر څرګند که چې ملګرو مشوره راکړئ که موږ د خلکو ته تعزیر ورکو، کم چې د مسلمان حاکم حق دی او په دې باندې دا 3 طلاق یو ځل جاری کو او فی نافذ العملی کو، نو دا خلک به د طلاقو نه راوګرځېږي. دا اجتهاد د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه. نو بس فیصله یې په صادره کړه چې من بعد کچا ښځه په 3 طلاقو طلاقه کړله، نو 3 واړه طلاق به یې واقع کېږي. د عدت تېرېدو نه به وروستو ښځه پردی کېږي او دغه 3 واړه طلاق باین دي، غوڅ طلاق دي. نو په دې سره خلک حیران پاتې شو چې اوسه پورې خو موږ که 2 طلاق یا 3 طلاق به د خولې نه ووتل نو هغه به یو حسابېده. نو اوس چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیاسی تعزیری فیصله وکړله چې 3 طلاق به 3 واقع کېږي، نو خلک کنټرول شو، هغه ډېر طلاق ورکول بند شو، خلک قانع شو چې امیر المؤمنین غصه ده او د دې نه به اضافه نور څه راسره وکړي که موږ طلاقو ته ادامه ورکو. نو دا فیصله نافذ العمل شوه. د څه مودې د تېرېدو نه وروستو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې وضعیت کنټرول که، بیا یې د خپلې خبرې نه بېرته رجوع وکړله چې نه، د تیر په څیر باندې به 2 طلاق هم یو حسابېږي، 3 طلاق به هم یو حسابېږي. او دغه د رجوع د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا ثابته ده، اگر که روایت کې څه ناڅه اختلاف شته، لیکن ډیرو علماء کرامو په دې باره کې خبرې کړي دي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وایي اخرجه احمد و ابو یعلا وصححه من طریق محمد ابن اسحاق. دا حدیث احمد ابو یعلا نقل کړی دی او صحیح کړی دی په سند د محمد ابن اسحاق سره. نو وړاندې خبره دا وه چې د الله تعلیمات داسې وو چې د یوه نظافه طلاق ښځې له مه ورکوئ. اله العالمین د موږ د طلاقو نه وساتي. خو که چېرته یوه کورنۍ هغوی تعلقات تر دې کچې خراب شي چې که نکاح ساتي نو په فتنه او په قتل و قتال باندې اخته کېږي، نو ښه به دا وي چې مسنون طلاق واقع شي چې وړاندې خپرونو کې په هغې باندې پوره رڼا اچولی شوې وه. نو یو طلاق به ورکوي، هغه طلاق هم په داسې حالت کې چې زنانه به په مرض اخته نه وي، داسې روغتیا والا به وي چې د دغه روغتیا په حالت کې به په مانځه چې دا کله راګرځېدلې او لګېدلې وي، نو بیا به یې د خاوند سره هم بستري نه وي کړې، مسنونه جماع به هم نه وي کړې، نو دغه به محفوظه زنانه دا به طلاقه کړی شي. او یا به زنانه د حمل په حالت کې چې امیدواره وي طلاقېږي به. نو 2 طلاق یو ځل ورکول ناروا، 3 طلاق یو ځل ورکول ناروا. اوس که یو انسان 2 طلاق بیبي له ورکي، 3 طلاق خپلې مېرمنې له ورکي، آیا دا 3 واړه طلاق حسابېږي
پورا او کنا د دې رجع یو ته کېدی شي. محدثین قاطبتاً په دې باندې متفق دي تقریبا چې 3 او 2 طلاق یو حسابیږي، او فقهاء کرام رضوان الله علیهم اجمعین بالخصوص زموږ او ستاسو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه النعمان بن الثابت رحمه الله، هغه د مذهب لوی پیرویان هغوی دا وایي چې نه 2 طلاق یو ځل واقع کیږي، 3 طلاق هم یو ځل واقع کیږي. علی کل حال مسئله اختلافیه ده. په اختلافي مسائلو کې په راجح دلیل پسې تک کېدی شي، او په اختلافي مسائلو کې به تحقیق المقام ته ځان رسول لازمي وي، او په اختلافي مسائلو کې به چې کله دا اختلاف د امت نیکانو نه حل کړي، د امت اوائل سلف صالحین قرون اولاو نه حل کړي، نو هغه اختلافي مسله به په خپل ځای کې پاتې شي او طرفین په دواړو باندې عمل وکړي، نو هیڅوک حق نه لري چې بلې ډلې ته د ګمراه نسبت وکړي. دا د وسطیت لاره ده، او د محدثینو نظر په یسر او په سهولت باندې ولاړ دی. موږ هغې طرف ته د دلایلو په رڼا کې ترجیح ورکوو، خو د فقهاء کرامو نظر هغه په احتیاط باندې ولاړ دی. که څوک هغې ته ترجیح ورکوي ولکل وجهة هو مولیها، باعث د اختلاف نه ده او باعث د افتراق او عداوت نه ده دا مسله، که څه هم تحقیق المقام ته انتهایی ډیر ضرورت دی. اوس 3 طلاق یو ځل ورکول آیا ښځې ته جایز دي؟ په دې د ټول امت اجماع ده چې 3 طلاق دی یو ځل نه ورکوي، ځکه دلته رجوع د منځه ځي، او قرآن کریم کې زنانه ته د رجوع حق حاصل دی، میړه ته چې زنانه ته رجوع کړي. چې کله 3 طلاق یو ځل واقع کیږي نو رجوع د منځه لاړله، هغه فرصت د منځه لاړ، نو د دې وجنه الہ العالمین د موږ ټول د طلاقو د پروسې نه وساتي. خو که بالفرض و تقدیر یو چاته مشکل پیښ شو، هغې اسلامي محکمې ته عارضه وکړه او ورپېښ شو، نو محکمه به د دې طلاق ترتیبوي، یکې بعد د دیګرې به یې ورکوي په مسنون انداز باندې. په یو ځل به طلاق نه واقع کیږي، کېدای شي د یو طلاق په ورکولو سره او د یو طلاق په اخیستلو سره د دې ښځې او خاوند ترمنځ بیت عشتي او مصالحت روغه جوړه رامنځته شي او اختلاف د منځه لاړ شي، نو په اسانۍ سره به په سابقنۍ نکاح باندې پاتې شي. یا په 2م طلاق ورکولو سره چې بینونت صغرا دی، په هغې سره بیا فرصت موجود دی د رجوع سره د تجدید د نکاح نه، خو د 3م طلاق نه وروستو دغه ښځه د خاوند ته نشي واپس کېدی. چې کله نشي واپس کېدی نو بیا به مشکلات جوړیږي د دې دپاره چې یو مسلمان زلمی د شرم سره مخامخ نشي، که هغه په مسنون طلاقو باندې عمل وکړي یکې بعد دیګرې، نو بیا به د دې مشکل سره نه مخامخ کیږي. مشکل دا دی چې موږ په خپل کور کې، په خپل محیط او چاپیریال کې هر سړی مفتی او قاضي او د قانون نافذونکی دی. دا اشتباه ده، دا غلطي ده. په خلاصو غوږونو باندې واورئ مسلمانانو چې تر څو پورې مو په هغه قضایاو کې چې تاسو علم ونه لرئ، علماو ته رجوع نه وي کړی، ژوند به مو د جاهلیت وي، خبرې به م ناکامي، الله به د ناراضی او د روا په ځای به ناروا عمل باندې مصر پاتې شي، نو الله مکړه الله مکړه د دوزخ مستحق به وګرځېږي. یو صحابي وای یو مسله رافیخه شوه، نو خلکو په هغې کې تعدي او توندي وکړه، نو هغه ویله سبحان الله. تابعي دی یا صحابي دی؟ هغه وای سبحان الله. داسې مسله چې به په امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه مخې ته راغله، هغه به ورته لویان صحابه او شورا راغوښتله، هغه به پکې ځان له پرېکړه نه کوله، او اوس د کوڅې معمولي سړی
یو نادان او ناخبره سړی په خپل واک باندې دغه غټ غټ قضایا په خپل سر باندې مخ په وړاندې وړي، هغه هم د شرع د اصولو نه په ناروا طریقې باندې. د دې نه مسلمانانو خودداري وکړي، په خپلو ذاتي او اجتماعي مسایلو کې د علم رڼا والا خلکو ته رجوع وکړي چې ستاسو عادتونه د عبادت ځای ته ورسیږي او عبادت هم د عادت ځای ته راکوز نشي. یو ځل بیا د 919 لمبر حدیث ترجمه. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده، قال دی وای کان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و طلاق درې یو ځل ورکول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، و ابي بکر او په زمانه د ابو بکر رضی الله عنه کې، وسنتين من خلافت عمر او 2 کال لومړي د خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې. و طلاق الثلاث واحده، درې طلاق و یو حسابېدل. فقال عمر سویل ان الناس قد استعجلوا في امر، خلق تعدی وکړه په یو کار کې، كانت لهم فيه انا اچو د دوی د پاره په هغه کې دمه او مهلت، ولی صبر نکو دی خلکو چې یو طلاق بعد انقضاء العده ورکی، فلو امضيناه عليهم، کمو سرکارن او تعزیرن د دولت په اوامرو کې په دې خلکو باندې دا درې طلاق یو ځل نافذ کړه، شاید خلک د طلاق نه راوګرځي. فامضاه عليهم، عمر فاروق رضی الله عنه دغه درې طلاق درې جاری کړل په هغه خپل زمانه کې، او دا اجتهادي عمري تعزیري سیاسي حکم چې خلیفۃ المسلمین ته ان شاء الله دغه اجتهاد حق حاصلو، الہ العالمین دې ته مکمل راضي شي. او موږ او تاسې وړاندې مې ویل چې 2 طایفي یو، نو که څوک د محدثینو لاره نیسي هم ان شاء الله مأجور ده، او که څوک د فقهای کرامو احوته لاره نیسي ان شاء الله هم مأجور ده، او مسأله د تکفیر او د تبدیع او د تفسیق حدود ته نه ده رسېدلې، بیا هم احتیاط پکار ده. وعن محمود بن لبید رضی الله تعالی عنه، لمحمود بن لبید 913 لمبر حدیث، راوی الحدیث محمود بن لبید رضی الله عنه ده، قال دی وی اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، خبر کړی شو عن رجل طلق امراته 3 تطلیقات، چې هغه ښځه طلاق کړې وه په 3 طلاق باندې، جمیعا په یو ځای باندې 3 طلاق ورکړي وو. فقام غضبان، رسول الله صلی الله علیه وسلم وعظ ته جګ شه د غصې په حالت کې. ثم قال بویله ایلعب بکتاب الله، ایا لوبې کیدای شي په کتاب الله باندې، وانا بین اظهرکم، او زه ستاسو مخې ته موجود یم. حتی قام رجل، تر دې چې ودرېد یو سړی، فقال ویل یا رسول الله الا اقتله، مړې نکم. رواه النسائی ورواته موثوقون، دا روایت نسائی نقل کړی دی او راویان موثوق دي. دا حدیث هم واضح په دې خبره باندې دلالت کوي چې 3 طلاق یو ځل ورکول زنانه ته دا ناروا کار دی. دا دی محمود بن لبید رضی الله تعالی عنہ، دا حدیث نسائی نقل کړی دی په سند صحیح سره، لمبر په نسائی کې 3413 لمبر حدیث دی، او په بلوغ المرام شریف کې 913. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر شو چې په فلانۍ سیمه کې یو سړی مسلمان 3 طلاق یو ځل زنانه ته ورکړي دي، د قرآن تعلیم خدا سنو، د قرآن تعلیم دا په سورۃ الطلاق کې 28 سپاره کې چې فطلقوهن لعدتهن، ښځې که مطلقولې د عدت د تیرولو د مدې نه وروسته یې طلاقوي او عدت مراعات کوي، نو یو طلاق ورکوي، بیا عدت به تیر شي، بیا کوم رجوع نه کوله بل طلاق به ورشي، بیا به عدت تیر شي، بیا به بل طلاق ورکړی شي، او بیا به عدت تیر شي، او بیا به ښځه پردی شي. خدا چې یو ځل 3 طلاق ورکړ او پیغمبر علیه السلام خبر شو، جګ شو، وعظ یې وکړ، سخته غصه ورته ورغلې وه صلی الله علیه وسلم. نو خلکو ته په خپله وینا کې ویل دا لوبې په کتاب الله مه کوئ، د الله د کتاب حکم دا دی چې طلاق یو په بل پسې ورکوئ، 3 یو ځل مه ورکوئ، 2 یو ځل مه ورکوئ. دا خو لازه حاضر یم او تاسې دا کارونه کوئ، دا خو هو به هو کتاب الله پسې ملنډې والي،
چې زه پر تاسو کې موجود یم او تاسو لوبې په کتاب الله باندې زه مو چېرته پرېږدم. چې کله نبي صلی الله علیه وسلم د غصې اظهار وکړ او غصه په دې باندې ورغله چې ولې 3 طلاق ورکوي یو ځل. نو یو سړی هغه پاڅېد یا رسول الله دا سړی چې الله حکم او ستا حکم یې نه دی منلی، د الله حکم او ستا حکم دا مړ نه کمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې نه، د وجلو حق یې نشته. همدغونه یې بس دی چې دی په خلکو کې رسوا شو چې د ده دغه عمل هغه په سنت طریقه باندې برابر نه دی. حدیث واضحه ځلیږي په دې مسئلې باندې چې ښځې ته که څوک طلاق ورکوي بمشورة العلماء، د علماو پوهانو په مشوره باندې یو طلاق به ورکوي، هغه چې پوره شو بیا به بل ورکي، هغه چې پوره شو بیا به 3 ورکي. او یکدم 3 طلاق اچول چې ته دې په ما په ثلاثو باندې طلاقی مؤمنانو دا الفاظ ناروا دي. په دې معنی رحمت للعالمین، مهربانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قهر ورغلی دی. نو داسې کار ونکو چې هغه د الله د غضب سبب ګرځېږي او په هغې کې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتیږي. بیا به موږ حوض کوثر اوبو ته په کومو سترګو ورځو چې دلته مو د نبي صلی الله علیه وسلم طریقې ماتې کړې، والعیاذ بالله. 919 نمبر حدیث. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی، قال دی وی طلق ابو رکانه ام رکانه، ابو رکانه رضی الله عنه ام رکانه چې دغه بیبي هغې طلاق کړه. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل راجع امرأتک، بیت رجوع وکه خپلې ښځې ته. فقال هغه ویل انی طلقتها 3، ما په 3 طلاقو باندې طلاقه کړې ده. قال قد علمت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه پوه شوی یم، خو راجعها، بیته ورستون شو، د ښځیولۍ نسبت ورته وکړه. رواه ابو داود، دا روایت ابو داود نقل کړی دی، حسن دی. په ابو داود کې حدیث نمبر دی 2196 او مسند احمد کې اول جلد 265 او دارنګې په نورو کتابونو کې هم دا حدیث راغلی دی. د دې حدیث نورې برخې ګورو. وفي لفظ لاحمد، په حدیث د ابو رکانه کې چې په مسند احمد کې دی په هغې کې راځي طلق ابو رکانه امرأته في مجلس واحد 3، طلاق کړه ابو رکانه رضی الله تعالی عنه خپله ښځه په یو مجلس کې 3 طلاقو باندې. فحزن علیها، په دې غمجن شو، بیا پښیمانه شو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله فإنها واحده، ستا 3 ورکړي طلاق یو حسابیږي. وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال، په سند کې محمد ابن اسحاق دی او هغه مدلس ثقه مدلس دی، عنعنه به کړي. نو په دواړو حدیثونو کې مقال ثابت شو. خو د ابو داود دا 3 روایت د مقال نه خالی دی، اعتراض نه خالی دی. په هغه کې داسې راځي وقد روى ابو داود من وجه آخر، حدیث امام ابو داود په یو بل سند سره نقل کړی دی، احسن منه، چې د تیر سند نه دا سند ښکلی ښایسته دی. په هغې کې محمد بن اسحاق نشته چې ان رکانه طلق امرأته، چې ان ابا رکانه چې بېشکه ابو رکانه طلاق کړی و خپله ښځه سهیمه نومېدله، البته ته په غوڅو 3 طلاقو. فقال ویل والله ما اردت بها الا واحده، الله قسم زما یو طلاق مرادو. فردها الیه النبي صلی الله علیه وسلم، نو بیت وسپاردله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځه ابو رکانه ته. د حدیث رستنۍ برخه حاکمه ده د احادیثو په لومړنیو برخو باندې، چې په هغې کې تیرو بدل الفاظ راغلي، په دې کې غوڅ الفاظ دا راغله چې سره د علم نه چې پیغمبر علیه السلام خبر شو چې د 3 طلاق په یو مجلس کې ورکړي دي. ورته وویل هغه یو حسابیږي او لاړ شه خپلې ښځې ته رجوع وکړه، هغه د بیبي ده څه مشکل نشته، خو نور طلاق ورنکې.
کنه درنه بیله او جدا بشي. د لوی الله په توفیق باندې ورسېدلو موږ 900 لمبر حدیث ته. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث جدهن جد درې کارونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي وهزلهن جد او ټوکی هم رښتیا ده النکاح یو نکاح ده والطلاق بل طلاق دی والرجعة او بل راستنېدل دي بېرته خپلې بیبي ته. وفي روایت لابن عدي او په روایت د ابن عدي کې راځي من وجه آخر په بل سند سره چې هغه سند ضعیف ده چې الطلاق والعتاق والنکاح طلاقو کې ټوک او رښتیا یو شی دی مریانو ازادولو کې او نکاح کولو کې. وللحارث ابن ابي اسامه او د حارث ابن ابي اسامه په روایت کې راځي من حديث عبادة بن الصامت چې راوي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ده رفعه چې هغه دا حدیث رسي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لا يجوز اللعب في ثلاث پدری خبرو کې ټوکې ټکالې پکار نه دي لوبې پکار نه دي الطلاق چې یو طلاق ورکول دي والنکاح بل په نکاح باندې چاله خور لور ورکول دي والعتاق او د مریانو په ازادولو کې د دې ګوره ټوکه هم رښتیا ده. فمن قالهن فقد وجبنا چې دا کارونه وکړو نو واجب شوله طلاق هم واقع شو نکاح هم وشوله او مریان هم ازادېږي ولو که په ټوکه سره وي. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې په ټوکو تلفظ کول په نکاح او په رجعت کې دا تلفظ کوونکی دا څیزونه بالکل واقع شول چې د پې خوله وخوځوله. د دې حدیث په باره کې علما فرمایي چې حسن حدیث حسن دی. دا مطلب ثابتېږي چې مسلمانانو په ځینې خبرو کې ټوکې مه کوئ که په رښتیا یې وکئ نو واقع شول خو که په ټوکو کې دا خبرې وکئ هم واقع کېږي. لکه یو څوک یو زلمي ته ووایي چې خپله ګلالۍ لور مې تا ته درکړه خلاص هغه په زړه کې ووایي یا په خوله ووایي چې ما قبوله کړه سبا دا پلار د جنۍ وایي چې ما خو ټوکې کولې. یا یو سړی چاته ووایي چې ستا زوی شوی دی زما لور شوی ده لور مې دله درکړله دغه زوی له سبا له وایه لکه ټوکه مې کوله نه په دې کې ټوکې نه چلیږي. دا نکاح د ټوکو شی نه دی. همداراز که څوک خپلې ښځې سره ټوکې ټکالې کوي چې زه د ما نه طلاق او زه په دونه مې طلاقه کړې بیا وایي چې ها ما ټوکه کوله. او یا بل داسې یو عملي لکه مریان ازادول په ټوکه کې یا بیبي ته رجعت او راستنېدل د یو طلاق نه وروسته بیا وایي چې نه ما خو ټوکه کوله نو دغه رجعت ثابت دی. درنو مسلمانانو بالخصوص ځوانانو په داسې مسایلو کې بېباکي مه کوئ. که مسلمانان یاستئ د خپل دین قدر وکئ د خپل دین د روایاتو تقدس ته قایله شئ او خپله خوله د ځان دپاره قلا جوړه کئ بلا یې مه جوړوئ قلا یې جوړه کئ بلا یې مه جوړوئ. همدغه خوله ده که ستا د خولې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لیکلی کېږي ستا د خولې مسلمانه استغفر الله لیکلی کېږي نو ستا د خولې چټیات هم په تا پسې لیکلی کېږي. که چا سره د لوز د نکاح وکړه نکاح وشوه که طلاقه دې کړه طلاق واقع شو که رجوع شوله که اقرار دې په ځان د نورو شیانو وکړه نو ستا اقرار په تا باندې نافذیږي او د دې نه بیا ته رجوع هم نشي کولی د دې نه رجوع هم نشي کولی. ښځه به د نه پردی شي نکاح به دې ماته شي او یا به دې لور د بل چا سره نکاح وکړي په داسې الفاظو باندې چې هغه ستا د خولې نه ولاړ شوي دي. نو ځان له غمونه مه ګورئ مسلمانانو او د الله په آیاتونو پسې ټوکې مه کوئ او د دې نبوي حدیث نه ویریږئ
چې څه شیان داسې دي چې د هغې ټوق هم رښتیا ده، رښتیا خو یې رښتیا په رښتیا ده، نو دغه الفاظ مه استعمالوئ چې زنانه ته په ټوقه کې طلاق ورکې یا چا ته په ټوقو کې وایه چې خور به درکم، لور به درکم، پلانی به درکم. وش کوه مسلمانه، دا ټوقې تا مانې ستا ژبه دلیل ګرځېږي په محضر د شاهدانو کې. یا نن سبا آلات جدیده د ساینس او ټکنالوجي هغې پرمختګ کړی دی، ویډیو به د څوک وکړي، بیا به سبا له منکرېږي او ټول عالم ته به یې ښیي چې دغه د ویډیو چې د په فلاني مجلس کې طلاق اچولی دي او یا یې نکاح اعلان کړی دی ځان دپاره یا د بل دپاره، یې خپله لور ورکړې یا یې ځان ته د چا لور کړې او اقرار یې کړی دی، اوس د هغې نه منکر دی. دا خبرې د انکار نه دي. ورسېدلو 921 لمبر حدیث ته. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، لا ابو هريره رضي الله عنه څخه روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي. قال چې فرمای ان الله تجاوز عن امتي، الله معافي کړی د زما امت ته، الله تیر شوی د زما امت ته ما حدثت به انفسها، د هغه خبرو نه چې زما د امت په زړونو کې هغه خبرې ګرځي، ما لم تعمل، څو پورې چې په عمل نه کړی، او تکلم یا څو پورې چې په خوله نه خوځولې. حدیث متفق علیه د معنی دا ده که چېرته د چا په زړه کې طلاق راشي، د چا په زړه کې نکاح راشي او خولې پې نه خوځولې او عمل پې نه کړی، نو په وسوسو باندې الله عز وجل انسان نه رانیسي. د زړه په خواطرو کې، د زړه په څپو کې چې دي خیالات لاړل راغلل او د خولې تلفظ د فې نه و کړی، باک نشته. لکه الله مو دې ته وساتي، مثلا یو سړی دی هغه په زړه کې د ځان سره وایي دا میرمن ولې نه طلاق کوم، هسې په خیال کې او په تصور کې راغله، د سره په خوله باندې ونویله، په زړه کې راغله، میرمن د ده نه طلاقېږي په دې شیطاني وسوسه باندې. یا یو سړی وایي چې زما د پیغله لور پلاني زلمي ته ول نه ورکوم، په زړه کې لګی دی چې یاره ور مې کړه، نو سباله چې په زړه کې کومه خبره تیره شوې ده او په هغې تکلم او تلفظ نه دی کړی، هېڅ باک نه کوي، دی په هغې باندې ماخوذ نه دی. دې امت ته څه شی معاف دي؟ خطا ورته معاف ده او د ذهن سوچونه ورته معاف دي. البته مسلمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وویوه، چپ طرف ته 3 ځله لاړې توکه چې کله دې په زړه کې غلطې وسوسې ځي راځي، په مانځه ولاړې وسوسو کې، په تلاوت لګیا په وسوسو کې، او همدارنګې په بل نیک عمل کې لګیا او وسوسو راخستی او سوچونو او فکرونو راخستی، شیطان د ځان نه وشړه او په دغه وسوسه باندې الله ته نه رانیسي. 922 لمبر حدیث چې دا حدیث هم صحیح السند دی. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت نقل کوي. قال چې فرمای ان الله تعالی وضع عن امت الخطا، الله خدا زما امت ته خطا معاف کړی ده، الله زما امت ته خطا والنسیان او یره چې خبره د فکر او سوچ نه وځي، وما استکرهوا علیه او هغه چې په دې امت باندې په چا کې استکراه او ظلم او زور په چا باندې وشي. دا روایت ابن ماجه نقل کړی دی، حاکم نقل کړی دی. وقال ابو حاتم لا يثبت، حدیث نه ثابت، خو حدیث ثابت دی په صحیح سند سره چې ډیرو علما ورته، امام ذهبي ورته صحیح ویلی دی، حاکم ورته صحیح ویلی دی. د حدیث مفهوم او معنا دا ده چې امت ته خطا معاف ده، نسیان او هیر ورته معاف ده، او جبر او اکراه ورته معاف ده،
نو که څوک د چا الفاظ خطا شو د خولې نه سبحان الله ویلې، خولې خطا شوې ویله چې زه به طلاقیم یا پلانی دې رامنې طلاقی، فکر یې نه و بې مناسبته یا نسیان یو انسان باندې راغی د مازدیګر مونځ ته نه هیر شو، الله یې په دې باندې دوزخ ته نه اچوي چې څه وخت ورياد شوی دی وکړي، یا نسیان ور باندې راغی روژه یې وخوړه په هیره باندې چې کله ورياد شو فورا د خوراک بند کړي. وما استکرهوا علیه کې درېیمې خبرې ته اشاره ده چې که په چا باندې جبر او ظلم وشي چې هله وژنم دې که نه ښځه طلاقه که، او دا د ځان د بچاو دپاره د ظالم د لاسه د کافر د لاسه طلاق وارته وي او رښتیا دی مجبور او دی تهدید بالقتل تهدید په بېحیایي سره وي، نو که ده جبرن طلاق ورکړه دا طلاق نه واقع کیږي. او په دې معنی امام مالک رحمت الله علیه وهل وخوړل تر دې چې دواړه لاسونه مات شو. فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك بن انس اقول طلاق المكره ليس بشيء. امام مالک رحمت الله تعالی علیه ویل که څوک مې پیژنئ خو مې پیژنئ، که مې نه مې پیژنئ ما ته مالک ابن انس ویلی کېږي، زه امام مالک یم، زه دا ویم چې د زور طلاق نه واقع کېږي، د زور طلاق نه واقع کېږي. او دا حدیث د امام مالک رحمت الله علیه د دغه مدعا دپاره سپین او واضحه ثبوت دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. 93 یوه څپه